کومه. نو ځکه زندگی کې که څه دي، که هدایت دی د الله د طرفه دی، او زندگی کې که نعمت دی د الله د طرفه دی، زندگی کې که لباس دی د الله د طرفه دی. لیکن چې کله په دې ترتیباتو د زندگی کې راسي، انسان کله په صغیره ګناهونو کې راځي، انسان کله په کبیره ګناهونو کې راځي، انسان په قسمه قسم حالاتو کې د ګناه سره مخامخ کیږي. الله تعالی ورته یې بندا زه هغه ذات یم چې زه ټول ګناهونه بخشم، لیکن تب زما مغفرت په نظر کې ساتي، زما سبب بخښنه غواړي. وانا اغفر الذنوب جميعا، او زبا تا ته دا ګناهونه ټول در بخښم. په اخر کې الله تعالی بنده ته سوي ورته یا عبادي انکم لم تبلغوا ذری فتضرني. ای بنده ته دې ته نسې رسېدلی چې ما ته تکلیف را ورسي. زما ذات ته تکلیف رسول و ما ته تکلیف رسول بنده داستا په وس کې نه دي چې ته ما ته تکلیف را ورسې. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نه ما ته فائدہ را رسولای شي. ورته بنده کچیر ستاسو اول او آخر انسانیت او جنات دا ټول مخلوقات دا د یو سړی پر زړه باندې راسي، د یو متقی سړی پر زړه باندې، او تاسو ټول داسې سې لکه یو فرزګار سړی، لا هم زما په خدای کې ستاسو پر عبادت یو بیرته زیاتوب نه راځي. او کچیر تاسو نارینه او زنانه، او تاسو انسانان او جنات، او تاسو د ټول انسانیت انسانان هغه د یو فاجر او فاسق پر زړه باندې سر راجمه سي، داسې ټول وګرځي لکه یو چې ټول په فسق او په ګناه کې راسي، زما په خدای کې د وی ذریعہ کمای نه سي راوستل. ز احد ذاتم، ز واحد ذاتم، ز صمد ذاتم، ز خالق ذاتم، ز بے نیازم. نستاسو فائدہ ما ته څه فائدہ رسي، نستاسو عبادت ما ته څه فائدہ رسي، نستاسو گناہ ما ته څه نقصان رسي. او زما څه غوښتنه کوي بندگان. ولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانثى قاموا فی سعید واحد. الله ورته کستاسو نارینه او زنانه، ستاسو اول او آخر، او ستاسو انسانیت او جنات، او ستاسو ټول عالم دا په یو میدان کې سر راجمع شي. ثم سألونی، بیا ټول زما څخه غوښتنه شروع کی. یوه په یو ژبه باندې کوي، بلې په بل ژبه باندې کوي، یو رقم غوښتنه کوي، بل رقم غوښتنه کوي. فاتیت کل انسان مسئله، زده دې ټول انسانیت ټول سوالونو پرک. ما نقص ذلك مما عندي، زما خدای دا، زما قدرت دی، زما سره چې څومره اسباب دي پاغي کې دومره کمای ناراضي. مما ينقص المخيط اذا دخل البحر، لکستن چې په دریاب چخ کې هغه پر سر چې څومره نودواله راپورته سي، د دین نودواله په خاطر چې په دریاب کې څومره کمای راځي، الله وای زما د په عزت او جلال قسمی که زما په خدای کې دومره کمای لام راځي چې تاسو څومره مخلوقات یاس او ټول په یو میدان کې سره ودرېږئ او خپل حاجتونه ټول وغواړئ، او زه د ټولو حاجتونو پرکم، زما په خدای کې د دې په مقدارم کمی نه راځي. آخر کې په ورته بندگانو د قیامت یو ورځ را روانه ده. د قیامت په ورځ کې به زه یو سوال در سکوم. زبدا درتم چې یا عبادی انی امسکت لکم منذ ان خلقکم. اے بندگانو چې په کوم ورځ می پیدا کاس، په هغه ورځ ډېر په انتظار می درته کتل چې ته څنګه زندگی تیرې. سمعت اقوالکم ونظرت افعالکم، ستا د زندگی ټولې خبرې می واورېدلې، ستا د زندگی ټولې کړنې می ولیدلې. ستا ماشوموالی زما و مخته تیر سو، ستا ځواني زما و مخته تیر سوه، ته فاخه عمر ته مخته راورسېدې، ته در دې عمره پورې دا ټوله زندگی ننداره ما وکړه، د دې ټولې زندگی نگرانی ما وکړه. ستا هر خبره، ستا هر عمل، ستا هر قدم، ستا هر وسوسه دا زما سره محفوظه ده. قیامت میدان کې ورته بنده چې کله می پیدا کې در دې اوس می انتظار درته وکي، او دا انتظار می پډې رپټ خلو وکي. بس ورته الیوم انستو، نن پټ خلو راته ودرېش. چې کله بنده ټول بندگان د قیامت په میدان کې پټ خلو ودرېش، دی خواته د هر سړي عمل نامه را پیښیږي. الله ورته هذه اعمالکم، دا مې د زندګۍ کړنې دي چې څه مې وکړي هغه دغه دي.
دا مې د زندګۍ اقوال او خبرې دي چې څه مې ویناوي وکړي هغه دغه دي. دا مې د زندګۍ ټوله ترتیبات یې کشو کبه دي دغه دي مخله درله رالو. وایي تاسو په وګورئ په دې کې وګورئ لږ فمن وجد فيه خیرا که ستاسو د زندګۍ نیک اعمال یو څه زیاتو فلیحمد الله د الله حمد ادا ومن وجد فيه غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه که چیرې په دې کې بد اعمال او ملامتیا پر ځان باندې وایي پر بل چا باندې نه وایي. نو دا د الله تعالی حدیث قدسی دی. دې کې الله تعالی 15 خبرې پیش کړې وي. یو خبره دا کړې چې بندگانو زه ظالم نه یم، ما پر ځان باندې ظلم حرام کړی دی، تاسو به په خپل مابین کې ظلم نه پر لګوئ. دویمه خبره ای بندگانو تاسو ټول نه خبره مخلوق یاست، د هدایت خزانه زما صدا په هر شي کې به هدایت زما سغواړي. او دریمه تاسو ټول وږي یاست او نفقه ورسته محتاج یاست. ستا دکانداری تا ته رزق نه درکوي، ستا تجارت تا ته رزق نه درکوي، د رزق غوښتنه به زما څه کوئ. او تاسو ټول لڅ یاست، بې لباسه مخلوق یاست. ما پر تاسو باندې لباس اچولی دی، ما پر تاسو پرده اچولی ده، د لباسو د پردې غوښتنه زما څه کوئ. او تاسو ټول ګناهګاره یاست، سهار و ماښام ورځ په ګناه کې تېرېږي او زه بخښونکی ذات یم، د ګناه بخښنه به زما څه غواړئ. اور د بندگانو که تاسو ټول سره یو ځای سه زما د ضرر اراده وکړئ، ما ته ضرر څوک نشي رسولی، که ما ته د نفع او د فایدې اراده وکړئ ما ته فایده څوک نشي رسولی. اور ته که تاسو ټول انسانیت یو ګناهګار انسان سه ستاسو په ګناه باندې زما په خدای کې کمی نه راځي. که تاسو ټول انسانیت یو عبادت گزار انسان سه ستاسو په عبادت زما په خدای کې زیاتې نه راځي. اور ته زما هغه قدرت ته که تاسو ټول په یو میدان کې سره ودرېږئ او ټول حاجتونه وغواړئ او زه د ټولو حاجتونو فروالی وکم، زما خدای دومره نه کمیږي لکه ستن چې په دریاب شیخ کې د هغې د نودوالي په خاطر چې په دریاب کې څومره کمی راځي، زما په خدای کې دومره کمی را نه راځي. آخر ورته د قیامت ورځ را روانه ده، زما او ستاسو فیصله را روانه ده. د قیامت په ورځ ټول دنیا د ابتدا سره در انتها پورې ما تاسو پیدا کا، ستاسو زندگی می په ډېره خاموشي وڅارله. اور نن به تاسو په قیامت کې ما ته خاموش ولاړ یاست. دغه ستاسو اعمال دي، دا مې د زندګۍ کړنې دي. ورسه خپل اعمال وګورئ، خپل عمل نامې وګورئ، که مې خیر کې پیدا کړئ په دې باندې د الله حمد و شکر ادا کړئ، او که مې شر کې پیدا کړئ د خپل ځان څخه بغیر پر بل چا باندې ملامتیا نه وایاست. محدثین وای امام ابو ادریس خولانی اغي چې به کله حدیث وایه نو پر دې زنګنو باندې به در سره پورتس. او دا حدیث چې الله تعالی په دې کې د بندگانو سره څومره مینه ښکاره کړې ده او د بندگانو سره څومره د محبت وینا کړې ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله وی چې شام والا خلق الله پیدا کړی دي، شام والا مبارکی چې څومره احادیث راغلي دي الله تعالی د طرفه دومره اشرف او دومره بهترین حدیث دروسه د شام والا نه دی په نصیب شوی. نو مقصود می دا ده چې بنده په ژوندۍ کې یو شی نه لري، بنده مجبور محض شی دی او بنده ډیر ضعیف مخلوق دی، ډیر عاجز مخلوق دی چې الله تعالی د دې بنده د دماغ یو راګور چپه کې تاسو وینئ چې بیا د لیونی پشان هم په بدن باندې درته غټي، هم په کتو قامت درته شلري، لیکن تاسو په دې شار کې وینئ چې الله تعالی د دې بنده پر دې وسترګ باندې اوردر کې بیا د ژوندۍ ختم شو. نو بنده با د ژوندۍ ټول حالات د الله تعالی څخه غواړي. د رزق غوښتنه به د الله سکی، د لباس غوښتنه به د الله سکی، د نفقې غوښتنه به د الله سکی، د هدایت غوښتنه به د الله سکی. لیکن چې الله تعالی د کوم کارو سره منع کړی دی د هغې سبب منع کیږي او د انسان سره په دې کارو کې خامخا خطا کیږي، د خپل خطا مغفرت به د الله تعالی سره غواړي او همیشه به په خپل ژوندۍ کې خپل رب ته متوجي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.